د اسلامي امارت له فتح وروسته په مالیاتو کې تخفیفونه او معافیتونه. تر فتح وروسته د اسلامي امارت مشرتابه ولس ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو او د هوسا ژوند د چمتو کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې سهولتونه رامنځته کړي دي چې یو له دغو سهولتونو څخه د مالیاتو په برخه کې خصوصي سکتور ته مالیاتي تخفیفونه او معافیتونه رامنځته کول دي. په دغه ویډیو کې د مالیاتي جرایمو معافیت، د کابل د سرای شهزاده د سهم کرایې مالیاتو د باقیاتو معافیت او د داخلي رسنیو د مالیاتو په قسط کې رامنځته شوي سهولتونه تشریح کوو. د مالیاتي جرایمو معافیت. له فتح څخه وړاندې د مالیاتو د نه تصفیې په صورت کې له مالیه ورکوونکو څخه 3 ډوله مالیاتي جریمې یا اضافي مالیات اخیستل کېدل، لکه لومړی د تاخیر جریمه، دوهم د کتمان جریمه او دریم د مالیاتو په برخه کې د نه اطاعت کولو جریمه. د اسلامي امارت تر فتح وروسته اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله اخندزاده حفظه الله د 1444 کال د 5 میاشتې په 9 نیټه 326 پر 1480 ګڼه فرمان صادر کړ چې دغه فرمان له مخې مالیه ورکوونکي کولی شي چې له مالیاتي جریمو پرته خپل مالیات تصفیه کړي. د کابل د سرای شهزاده د سهم کرایې مالیاتو د باقیاتو معافیت. دا چې د کابل د سرای شهزاده د جایدادونو مالکانو له کلونو راهیسې د سهم کرایې مالیات نو تصفیه کړي او خورا لوړ مالیاتي باقیات یې درلودل، د همدغه مالیاتي باقیاتو د تصفیه او سهولت په موخه د ریاست الوزرا عالی مقام د 1444 کال د اومې میاشتې په 14 نیټه د 23 ګڼه حکم صادر کړ. د دې حکم پر اساس کچېرې د کابل د سرای شهزاده د جایدادونو مالکانو له 1490 څخه تر 1401 کلونو پورې خپل مالیاتي باقیات د 1402 کال تر جوزا میاشتې پورې تحویل کړي، نو له 1480 څخه تر 1490 کلونو پورې مالیاتي باقیات یې معاف دي. د داخلي رسنیو د مالیاتو د باقیاتو قسط. دا چې ځینې داخلي رسنۍ له کلونو راهیسې خپل مالیات پر وخت نه تصفیه کړي او مالیاتي باقیات یې درلودل، نو د مالیې وزارت د 1444 کال د 4 میاشتې پر 14 نیټه د 23 ګڼه حکم صادر کړ. د دې حکم پر اساس داخلي رسنۍ مکلف دي چې له 13 کلونو څخه تر 1400 کال پورې خپل پاتې مالیات یعنی باقیات په 3 کلونو کې د قسط په بڼه ورکړي. د عوایدو لوی ریاست د خصوصي سکتور د پراختیا او پر ځان بسیاینې په موخه د مالیاتو په برخه کې د سهولتونو رامنځته کولو هڅه کوي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.